الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورون راسو ویډیوګانې مخکې هم د عقیدې په باره کې وکړلې. نن هم د عقیدوي یو بله مسله هغې په باره کې خبره کوو او دا زموږ او ستاسو په ذهنو کې ډېره عامه خبره ده. هغه دا چې ځینې خلکو په لاسونو کې تارونه اچولي وي، خاصتا د زیلې بندونه او نور دا تارونه چې د مرضونو یا د دانو یا د نورو د وجې نه اچولی کېږي یا د نظر د وجې نه اچولی کېږي. ځینې خلک د اوسپنې کړۍ اچوي، ځینې د زیړو نه جوړې وي هغه اچوي. نو د دې شرعي حکم څه دی؟ د دې په باره کې انشاءالله نن خبره کوو. الله رب العالمین وایي قل افرأیتم ما تدعون من دون الله. الله وایي ته ورته ووایه دې خلکو ته چې تاسو خبر راکړئ ما ته هغه چې تاسې بلئ ما سوا د الله نه. ان ارادني الله بضر هل هن کاشفات ضره. که چیرته الله رب العالمین ما ته د ضرر اراده کړې وي نو آیا دوی دغه ضرر دفع کولی شي؟ او ارادني برحمت هل هن ممسکات رحمته. او که چیرته الله رب العالمین ما ته څه رحمت رالیږي په ما باندې نو آیا دغه کم چې دوی د دعا غواړي دوی منع کولی شي؟ قل حسبي الله. الله ورته ووایي چې زما یو الله کافي دی، زه په یو الله باندې توکل کوم، یو الله به زما نه ضرر ایسته کوي. علیه یتوکل المتوکلون. او خاص په الله باندې توکل کوي توکل کوونکي. دغه رنګې د عمران بن حسین رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام یو سړی ولیده وفي يده حلقه من صفر، او په لاس کې د زیړو یو حلقه وه. نو پوښتنه ورنه وکړه چې دا څه دي، دا دې ولې اچولې ده؟ فقال من الواهنه. نو هغه ویلي چې دا خو د لاس کې چې درد وي یا د مرض وي د دغې وجې نه مې اچولې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته په جواب کې ویلي انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا. دا وباسه، دا د مرض نورم زیاتی، یا دا چې زړه کې د مرض پیدا کوي چې د الله رب العالمین نه تعلق بل خواته اړی، او یا دا چې د حقیقي د مرض زیاتی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته د امر وکړ چې دا وباسه او خطایک، او بیا ورته ویلي فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. او که چیرته دا حلقه ستا په لاس کې همداسې وي او په دې باندې ستا نیت او عقیده جوړه وي او مړ شي په دې حالت کې نو هیڅ کلین به کامیاب نشي، هیڅ کلین به څنګه شي؟ کامیاب به نشي. دغه رنګې عقبه ابن عامر الجهني رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی او چې یوه ډله راغله 10 کسان نبی علیه الصلاة والسلام سره بیعت کوو. په ابتدا د اسلام کې به چې کله یو چا اسلام راوړ نو د نبی علیه الصلاة والسلام سره بیا په اسلام باندې بیعت کوو. نو د 9 کسانو سره نبی علیه الصلاة والسلام بیعت وکړ او د یو سره بیعت ونه کړ. نو صحابه کرام ویل چې یا رسول الله دوی سره د بیعت وکړ او دا بل د دوی ملګری چې کوم دی دې سره دی بیعت ونه کړ. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلي چې دا خو مې ځکه پرېښوده چې د څه کړي دي دغه یو شی ځوړند کړی دی چې کوم د هغې د عقیده ساتي چې دا درته فایده یا ضرر رسوي. نو هغه کس چې دا خبره واورېدله نو دستي لاس وړاندې کړه، هغه کومه کړۍ چې تړلې وه هغې غوڅه کړله او خطا کړله. نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا ورسره بیعت وکړه او ورته ویلي من علق تمیمة فقد اشرک. چا چې دغه کړۍ وتړله، دغه تارونه یې وتړل او د دې عقیده وساتي چې یاره دا ماته فایده رسوي ماته ضرر رسوي د مرضونو د وجې نه اچوي، نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې د شرک وکړه. علما وایي شرک دا په 2 ډوله دی. مخکې ویډیوګانو کې هم موږ بیان کړي، یو ته لوی شرک وایي غټ شرک، او یو ته وړوکی شرک وایي. نو که چیرته د سړي دا عقیده وي چې دغه تار یا دا کړۍ دا ما سوا د الله نه ماته فایده رسوي نو دا بیا علما وایي چې شرک اکبر دی، انسان ورسره د اسلام نه وځي. خو غالبا د مسلمانانو دا عقیده نه وي موجوده چې دوی اچي د دوی دا عقیده وي چې یاره دغه شی به ماته فایده رسوي خو خکۍ مې الله رب العالمین خو دا هم ماته فایده رسوي. نو علما وایي چې بیا دې ته شرک اصغر وایي، لویه ګناه ده، د لوی نه لویه ګناه ده، خو انسان ورسره د اسلام نه وځي. نو په دې وجه د دغې زیلۍ بندونو نه، د دغې کړیو نه، د دغې شیونو نه چې کوم د مرضونو دفع کولو دپاره شنې مرۍ بعضې خلک اچي نو دا ټول په شرک اصغر کې راځي او د لویو ګناهونو نه ده. نو د دې څخه ځان ساتل پکار دي. او دغه رنګې عقیده د انسان ورسره کمزوري کېږي ځکه د الله رب العالمین نه ما سوا بل چا سره یو نوع تعلق ساتلی کېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.